حدیث شریف کې راځي د درو کسانو لمنځونه الله نه قبلوي. قبلېدل خو لري خبر ده، د دوی لمنځونه د سر نه پورته نه ځي. دغه حدیث شریف دی لازمي واوره او ضروري مخته شیر کا چې الله تا ته هم اجرونه در نصیب کړي. اول هغه زنانه چې د هغه څخه خپل خاوند ناراضه دي، یعنی کچيري یو زنانه خپل خاوند سره داسې ژوند کوي چې هغه ناراضه کوي، د دې زنانې لمونځ الله نه قبلوي. هغه کچيري خاوند ناحقه د خپل زنانې څخه ناراض سي، په دې کې بیا د زنانې قصور نه دی، د زنانې لمونځ په دې حالت کې بیا قبليږي. کچيري د یو زنانې څخه خپل خاوند راضي وي او په دې حالت کې د مرګ راسي، دا جنتی ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند هغه آخري خبرې دا وي چې تاسو د خپل زنانو په باره کې د الله څخه وویریږئ، تاسو د خپل زنانو سره ښه ژوند کوئ. او دویم هغه دوه کسان چې هغه یو د بل څخه ناراضه وي، یو د بل سره خبرې بند کړي وي، کلام یې بند کړي وي، دغه دوه کسان لمنځونه هم الله نه قبلوي. کچېرې یو څوک تاسو څخه ناراضه وي، د الله د رضا لپاره دغه سره خبرې کول، دغه سره سلام کول شروع کا. الله به تاسو عزت درکړي، الله به تاسو غټه درجه در نصیب کړي. کچېرې بیا هم هغه خبرې نه در سره کوي، بیا ست قصور او غلطي نه ده. او دریم هغه امام چې دغه څخه مقتدیان ناراضه وي، د هغه امام لمنځونه هم الله نه قبلوي. خدا سی وی چې مقتدیان د ذاتی اختلافاتو په وجه باندې د څخه ناراضه وي، دا نه،